راځم دویم خبر نړیوال دا دی چې په استرالیا کې د یعنې د اوبو په ساحل کې هلته په خلکو باندې ډزې شوي دي. په ډیرو رسنیو کې دا خبره شوې ده چې ګویا دلته دا ډزې چې دي دا کم افغان کړي دي او یو تن په نامه د یو تن په د کومنټسونو کې دا لیکلو چې د پاکستان د استرالیا کې چې دا کوم برید شوی دی دا خو د په حساب دی داسې دغه کړی دی چې دا خو مجاهد ګلان کرلی دي، یعنې دی په مجاهدینو باندې یو تهمت ویلی دی چې دا هر چېرته چې خرابۍ کې درها چې مجاهدین خو دا دغه نه دی، مجاهد خو د الله د لارې کې د الله د رضا دپاره او د الله د قانون د استحکام لپاره کوي. څوک چې دا خبرې کوي هغه بېعقیدې خلک دي او د عقاید ضعیفه دي، نو هغوی دا خبره کوي، خو د حقیقت دا نه دی ځکه چې کوم دغه چې شوی دی دا برید یو ځوان په نامه د نوید اکرم پاکستانی کړی دی او ویل کېږي چې دی هم د څه وخت نه د ذهني فشار لاندې و. او تاسو معلومه ده چې ډېر مسلمانان دي، ځوانان دي چې کله د یهودانو د ظلمونه هلته ګوري بیا داسې یو تصور ورته ورځي او دا کار کوي، او دلته بیا داسې د الله او د دین رسول دښمنان هم ناست چې هغوی تیار بیا وایي چې هغه د مجاهد بل ګل وکره. دا نه ده ګل کرلی، دا چې اسرائیل ګلان کري هغې ته نه وایي، او دلته چې بیرته یو نفر دا دغه کوي بیا دې ته وایي. درسته دی چې دا کار درست کار به نه یې کړی، هلته صحیح نه دی چې په یو عام مملکت کې چې دی سره جنګ نشته دی، دارالحرب نه دی، دا کار درست نه دی کړی، مګر هم دا افغان نه دی کړی، مجاهد نه دی کړی، دا یو عادي پاکستاني کړی دی، ځوان دی او ویل کېږي 2-3 نور ملګري مور سره او په حدود د 12 کس یې وژلي دي. بل خبر د سوریې نه دی چې د التتمر په سیمه کې د امریکایي ځواکونو باندې برید شوی دی. په ظاهره خو دا ویل کېږي چې دا داعش دا برید کړی دی، خو فکر کوم چې دا داعش دا برید نه دی کړی ځکه چې د خپله د الجولاني ډلې مجاهدین چې دي اوس د امریکا او د الجولاني خلاف دي او دی وی چې موږ به بیرته سوریه د ازادو ځکه موږ د بشار الاسد نه دغې نه دا په دې خلاص نه که دا مملکت چې دغې نه خلاص کو امریکې ته یې ورکو. اوس د امریکې په مقابل کې هم مقاومت هلته شروع شوی دی د الجولاني په مقابل کې، ځکه د الجولاني څېره هغوی ته اوس معلومه شوه چې دی مجاهد نه و، دا د سیایي ایجنټ و. نو د ده لپاره 2 امریکایان هم وژل شوي دي، یو سوریایي دغه هم ورسره وژل شوی دی، ترجمان هم وژل شوی، او دا په التتمر دا ساحه چې ده د دمشق کې مرکز د سوریې کې هملته سیمه ده او دا د امریکایانو لپاره یو نوی زنګ دی خطر و چې هلته ویل شوی دی. نو دا و زمونږ د سیمه ییزو دا خبرونه. آخر خبر مې دا دی چې نن کوم خویندو چې په برنامو کې ګډون کړی او خپل نظریات شریک کړي وو، لکه دوستانو هغه پیشنهاد نهایتا استقبال کړی دی، خوښ کړی دی او امید دی چې هغه زموږ دا برنامه مخکې لاړ شي او دی باندې کار وکړو. په همدې امید چې ستاسو حضور ته دوباره حاضرېږم. هیله ده تاسو دا برنامه دوستانو سره شریکه کړئ، دا هیله وکړئ د ټولو نه چې دا سبسکرایب کړي، لایک یې کړي، زنګوله ووهي او دوستانو سره شریک کړي. تر بل برنامې تاسو په لوی راپسپارم. وما علینا الا البلاغ.